السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به راتره روغ او جوړ اوسئ. زه یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه ستاسو دپاره یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په نن ویډیو کې به انشاءالله تاسو ته دغه طریقه دروښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې دغسې ښایسته ښایسته تصویران موږ تاسو په خپل موبایل کې ډیزاین کړو. که موږ دوستانو زموږ ستاسو تصویر هر څومره خراب وي یا په خراب ځای کې اخیستل شوی وي او زموږ ستاسو تصویر ډېر چې دی خړ پړ وي یا تور وي، یا څنګه کولی شو خپل تصویر دغسې ښایسته فوټوشاپ او ښایسته ډول سره ډیزاین کړو او ډېر صفا ډول سره یې ډیزاین کړو. نو تاسو راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او که چیرته تاسو زما په چینل کې نوي یاست او تاسو ورڅخه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو د ویډیو په سر خط باندې لیکل شوي سبسکرایب مې تاسو کلیک وکړئ، په خوا کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې کلیک وکړئ، په آل باندې کلیک وکړئ. په دې سره به زما هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو زما دویم چینل کله چې تاسو زما چینل ته راشئ نو دلته پاس ما دویم چینل سره لیکلي چې زما خپل چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو معراج الدین شینواري یوټیوب چینل دا یوټیوب چینل هم در سره لازمي سبسکرایب کړئ. نو دوستانو یو اپلیکیشن لینک په تاسو ډسکرپشن کې ملاو شي. که چیرې تاسو ته ډسکرپشن نه معلومیږي دا کومه ویډیو تاسو هم حال ګورئ، دې په دې لیکنې په ټایټل باندې تاسو کلیک وکړئ، نو لاندې چې کومه ذریعه خلاصیږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. دغسې به ما لیکلي وي چې لینک یا د اپلیکیشن لینک دی، تاسو به راشئ په دې شنه خط باندې به کلیک کړئ، په اسانۍ سره به ځان لپاره اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. چې کله مې اپلیکیشن خلاص کړئ تاسو به دلته لږ صبر ته وکړئ او دلته به تاسو په دې جمع نشان په غټ جمع نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو هغه تصویر راواخلئ کوم تصویر چې تاسو غواړئ چې دی هغه ډیزاین کړئ. نو دلته دوستانو موږ تاسو هغه تصویر ورته انتخاب کوم تصویر چې موږ تاسو غواړو چې هغه ښایسته ډول سره ډیزاین کړو. زه غواړم دغه تصویر جوړ کړم، د حضرت الله مرضي دغه تصویر جوړ کړم چې دا اوس ډېر زیات خړ دی، زه غواړم دا ډېر زیات زبردست او په ښایسته طریقې سره جوړ کړم. نو دې لپاره به تاسو لومړی دلته په ټولز باندې کلیک وکړئ، په ټولز باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو په دې برش باندې کلیک وکړئ، دغه نشان وینئ تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړئ تاسو به لږ صبر وکړئ او دلته به تاسو لومړی د مخ چې دی ځان ته داسې رانږدې کړئ او دا به داسې لږ رنګ کړئ چې تر څو دغه زیات چې دی خړو تر څو صفا راشي. ګورئ داسې به ټول تاسو یې رنګ کړئ تر څو د مخ دا رنګ دی د صفا راشي. ګورئ دوستانو دا لاین دغه هم داسې رنګ کړئ، تاسو به یو ځل به ټول مخ همداسې سرسري چې دی رنګ کړئ. چې کله تاسو دا رنګ کړئ ګورئ دوستانو لږ تر لږه هغه تصویر چې دی سپین شو. ګورئ تاسو بیا ښه ځان ته رانږدې کوئ، هغه تصویر به تاسو همداسې جوړوئ چې څه رقم ډول ښه بیا ځان ته داسې رانږدې کړئ. چې کله هم رانږدې کړئ دې لپاره به تاسې دغه لاندې ټیک مار نشان علامه چې تاسو ته ښکاري په دې کونج کې وړوکې ټیک مار علامه ده، ګورئ دوستانو په دې کونج کې وړوکې ټیک مار علامه ده، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم کلیک وکړئ بیا به تاسې ټولز ته راشئ، بیرته ځئ کې ټولز لیکل شوی دې ته به تاسو راشئ او بیا به برش ته راشئ، دلته برش وینئ دا به تاسې په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله هم په دې باندې کلیک وکړو اوس به دوستانو تاسې هلته چې دی دغه دا اپشن وګورئ، هلته دا اپشن اوس به تاسې دا انتخاب کړئ، دا دویم اپشن به تاسې انتخاب کړئ. چې کله هم دا دویم اپشن انتخاب کړئ دا به ځان ته داسې ښه رانږدې کړئ. چې کله هم ښه رانږدې کړئ دلته به چې دی دوستانو تاسو دا به چې دی ښه سپین کړئ تر څو صحیح صفا ډول سره راشي. ګورئ دوستانو ډېر زیات زبردسته طریقې سره دا به دوستانو تاسو ښه جوړ کړئ تر څو د ویښتانه هر څه صحیح برابر راشي. ګورئ دوستانو تاسو به دا ښه داسې جوړ کړئ تر څو ډېر زیات صفا راشي. ګورئ چې څومره تاسو که تصویر هر څومره هم خړ وي نو په دې طریقې سره ډېر زیات زبردسته راتلی شي. ګورئ دوستانو چې څومره څه ډول تاسو جوړوئ. ګورئ نو ګورئ دوستانو چې دا چې ډېر زیات سپین شو له ما څخه زه بل تصویر ګورئ دوستانو زه خپل تصویر جوړوم. دا خو تصویر یې ځکه دا ډېر زیات سور شو، زه بل تصویر د دغه راخلم، بیرته سنیپ شاټ ته راځم. اوس تاسې غواړئ چې دې ته بل تصویر انتخاب کړئ، یعنې تاسو بل تصویر راخلئ، دې کې تاسو کار نه کړئ، دلته به تاسو په اوپن باندې به کلیک وکړئ. چې کله په اوپن باندې کلیک وکړئ تاسو به چې دی بیا دلته به اوپن باندې به تاسو کلیک وکړئ، په دې ځای کې په اوپن باندې تاسې کلیک وکړئ. نو ګورئ دوستانو زه غواړم دا خپل تصویر جوړ کړم، هلته به دلته بیا ټولز ته راشئ، په ټولز کې به برش باندې کلیک وکړئ او په لومړي سر کې به دا داسې رنګ کړئ تر څو دا صفا راشي. ګورئ دوستانو دا به داسې رنګ کړئ ټول تر څو دا لاس به هم داسې رنګ کړئ او دا بل لاس به هم داسې صرف یو څو ځلې به وروړئ. ښه صحیح شو بیا به ټیک مار باندې کلیک وکړئ، بیا به ټولز ته راشئ، ټولز کې بیا برش ته راشئ. چې کله برش ته راغلی بیا به دا دویم اپشن انتخاب کړئ، بیا به دا تصویر ځان ته ښه رانږدې کړئ. چې کله رانږدې کړئ تاسو به دا سپین دا ګورئ دوستانو سپین شو. ګورئ دوستانو ډېر زیات زبردسته شو، دا تصویر ډېر زیات زبردسته راځي. دا ما مخکې هم څو پیره ډیزاین کړی، ګورئ دوستانو ډېر زیات زبردسته راغی. دا به تاسو داسې ښه جوړ کړئ. ګورئ دوستانو ډېر لوکس راغی. له هغې نه وروسته به دا تاسو دا لاس ځان ته رانږدې کړئ، دغه لاس وینئ دا به تاسې داسې جوړ کړئ تر څو صفا ډول سره راشي. او دغه بل ګورئ دوستانو دا څومره خړ دی
نو ګورئ تاسې به داسې جوړ کړئ چې ډېر زیات زبردست. ګورئ دوستانو کله تصویر دومره جوړ شو دا تصویر ځان ته ښه رانږدې کولی شئ چې هر ډول تاسو جوړوئ. نو ګورئ تصویر ډېر زیات زبردست سره د کونج کې ټیک مار علامه باندې به تاسو کلیک کړئ او بیا په ټولز باندې کلیک کړئ، بیا برش باندې کلیک کړئ، بیا به چې دی دا درېیم شن تاسو ورته انتخاب کړئ. چې کله هم درېیم شن انتخاب دغه شاته کومه ساحه چې ده ګورئ دوستانو ډېر زیات ګورئ دې ځای ته ګورئ دوستانو تاسې دې ځای ته ګورئ دې ځای ته ګورئ دغه ګوره دلته داسې ده ګوره او دا دلته داسې شوه ګوره اوس به جوړه شي. نو په دې ځای ګوره دا ټول به داسې تاسو رنګ کړئ تر څو دې ته شنه ښکلا چې دی وروبخښي ډېر زیات زبردسته طریقې سره او تاسو به ځان ته داسې رانږدې کوئ کومه ساحه چې مثلا تاسې سینر اخلي ګورئ دا به ځان داسې ښه جوړ کړئ. ډېر زیات زبردسته طریقه ده او په دې طریقې سره تاسو هر ډول خراب تصویر چې دی ډېر زیات زبردسته ډیزاین کولی شئ. هنر سو بیا په ټیک مار علامه تاسو کلیک وکړئ او بیا په ټولز باندې کلیک کړئ، بیا په برش باندې کلیک وکړئ او بیا د اخري اپشن ورته انتخاب کړم دا ورته انتخاب بیا په همدې ځای باندې کلیک کړئ تر څو نور هم ستاسو شاته ساحه چې دی شنه شي او ډېر زیات زبردست طریقې سره راشي. نو ګورئ تاسې به دا ښه داسې جوړ کړئ تر څو ډېر زیات لوکس راشي. ګورئ دا شاته ساحې به داسې جوړ ګوره چې کله هم جوړ کړه دغسې هم جوړ کړه. لا هینه وروسته به دوستانو تاسې دغه سترګې نشان چې تاسو ته ښکاري په دې کونج کې وړوکی سترګې نشان دی په دې ځای کې وړوکی نشان دی په دې ځای کې دغه وینئ. نو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ یا ته پرېږدئ دې ټیک مار باندې به کلیک وکړئ، بیا به ټولز ته راشئ، په ټولز باندې به بیا برش باندې به کلیک وکړئ، بیا به سترګې نشان ورته انتخاب کړئ. چې کله هم سترګې نشان ورته انتخاب کړئ تاسې به د دې سترګې داسې ښې رانږدې کړه. چې کله هم رانږدې کړه دا ګورئ دوستانو داسې سور غمی غوندې ورکول کېږي سترګو ته. نو ګورئ داسې به دې بلې سترګې ته به هم ورکړئ تر څو صحیح صفا راشي. ګورئ دوستانو سترګو هغه یې داسې سره شو. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې خپل تصویران ډېر زیات زبردسته او په ښایسته شکل سره چې دی جوړ کړئ. دلته بیا تاسو کله سیو کول غواړئ نو په دې ځای کې به تاسو کلیک کړئ په ایکسپورټ باندې او په سیو باندې به تاسې په دې ځای کلیک کړئ تاسو سره به تصویر چې بلکل سیو شي. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو راسره خوښه شوې وي. مننه.